السلام علیکم خوږو عزیزانو. زه ډاکټر یعقوب رضا مومند یم د عمومي داخلي د زړه امراضو متخصص بیا ستاسې په حضور کې دا د روغتیا او ژوند خپرونه ده چې په هممهاله توګه د یوټیوب، فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو څخه نشرات کوي. نن غواړم چې د سردردۍ یا هیډیک او د هغې د علتونو او تداوي په هکله تاسو سره خپل معلومات او تجربې شریک کړم. سردردي ډېر عوامل لري، تقریبا د سلو خواوشا کې علتونه وجود لري چې د سردردۍ باعث ګرځي. څلور نوعې ډېر مهم دي چې غواړم په دې هکله خبرې کوم. معمولا په ښځو کې مشاهده کیږي چې یو ته یې میګرین وي یا نیمسری یا نیمسری ورته وي، بل ته یې د سر د عضلاتو سپازم یا تقلص یا کشش ورته وي، یا ورته هیډ مسل سپازم ورته وي. درېیم یې لکه په سر کې چې ناڅاپي ډز یا فیر وشي یا د sudden shooting pain in the head. او څلورمه وایي دې ته کلاستر یا خوشې سردردي ورته وایي چې دا هم ډېره مهمه ده. نور سردردي علتونه هم وجود لري لکه برین ټیومر او داسې نور. بیا په دې هکله وروسته موږ خبرې کوو. راځئ چې لږ شان د په اناټومي بحث وکړو. دا به تکرار هم وي ډاکټر صاحبانو ته او د طب محصلینو ته. هغه عصب چې البته د میګرین نیمسري مسؤلیت لري، هغې ته عصب ټرایګمینال ورته وایي چې دا په شکل د پنجې په دې ټول مخ کې او په یو طرف د سر کې دا نشر شوی دی. البته مسؤلیت د میګرین لري. سترګو ته ورځي، جامې ته ورځي، لاندنۍ جامې ته او د غوږ ساحې ته ورځي. په دغه تصویر کې تاسو ګورئ یو ماډل دی چې دلته خپل همدغه عصب چې ما مخکې درته ویلي چې د ټرایګمینال عصب په نامه یادېږي، د په خوا کې د لاندې خپل رګ وجود لري چې البته دا که یو متضرر شي بل بیا هم متضرره کوي. په دغه دوه تصویرونو کې اول او دوم کې تاسو ګورئ چې دا خپل یو نورمال په دې اول کې ګورئ دا نورمال دغه دی شي یو رګ دی د وینې ودې په منځ کې دا نه غټ شوی دی نه وړوکی دی او نه تنګ شوی دی. دغه بل دوهم کې تاسو ګورئ چې دغه رګ وسیع شوی دی، روایر دی که نه ډېر عرض شوی دی چې دې ته وازو ډیلیشن ورته وایي. نو کله چې دا غټ شي لوی شي د هغه عصب ترګمینال باندې دا تاثیر کوي، هغه تنبیه کوي یعنی اریټیشن کوي او سبب د میګرین ګرځي. په دغه بل ماډل کې تاسو ګورئ چې ډېر په واضح ډول هماغه عصب چې د ټرایګمینال عصب ورته وایي په شکل د پنجې ټول مخ یې احتوا کړی دی، البته یو طرف ته تللی دی، سترګو ته، جامې ته، پورتنۍ، لاندنۍ او د غوږ تر سایې پورې نظام رسولی دی. کله چې دا تحریک شي یا په اصطلاح تنبیه شي نو بیا سبب د سردردۍ. symptoms of migraine یا د نیمسري نښې نښانې یا اعراض علایم. شدید درد د سر په نیمایي کې مریض ته پیدا کېږي، کیدای شي استفراغ ولري یا دلبدي یا زړه بدوالی چې نوسې ومیټنګ ورته وایي. کیدای شي مریض ته نوراني تشعشع پیدا شي چې دته اوره وایي یا اوره ورته وایي یا حاله ورته وایي. په دغه حالت کې مریض بعضې تصویرونه په خپل ذهن او فکر کې مجسم کوي. کیدای شي اوازونه واوري چې هغه وجود نه لري چې هغې ته وایي هالوسینیشن ورته وایي، یا کیدای شي یو څیز یو شی وګوري چې هغه حقیقي وجود نه لري چې هغې ته ایلوژن ورته وایي. نو دا کیدای شي په عقلي مریضانو کې هم دا وجود لري. نو لکه د میګرین په مریضانو کې دا یا پیدا شي دا معنا ورکوي چې دا خپل مریض په قریب الوقوع په راتلونکي کې هغه ته د میګرین یا د نیمسري حمله پېښېدونکي دا یو وارنینګ دی، دا یو خپله یو هوښیاري ده مریض ته چې هغه باید خپل تصمیم ونیسي. د اپیلیپسي یا مرګي مریضانو کې هم دا نوعه البته نوراني تشعشع منځته راځي. مخکې ما ویل چې نیمسری البته د سر په نیمایي کې پیدا کېږي. په دغه تصویر کې تاسو ګورئ چې دغه نیم سر یې احتوا کړی دی. کیدای شي مریض ته د سترګو په ساحه کې درد پیدا شي. تاسو کولی شئ دغه هم وګورئ. په دغه شکل کې تاسو ګورئ چې دا خپله په دې شکل د نبضاني یا پولسیشن درد احساس کېږي. تداوي په اخر وختونو کې خوشبختانه د میګرین یا د نیمسري البته په تداوي کې ډېر سټانډرډ او معیاري دواګانې منځته راغلي. یعنې ستراتیژي د تداوي ډېر تغییر کړی دی. صحیح ده. هغه دواګانې چې دلته مریض ته توصیې شي هغه ته بیتا بلاکر وایي، بیتا بلاکر چې دا خپله په قلبي امراضو کې موږ استعمالوو او مریضان یا په کارډیالوژي کې استعمالوو چې مهمه دوا یې میتاپرالول دي. نادالول، اتینالول،
تمالول او بیساپرالول دا هم د مهمو دواګانو څخه دي. تاسو هم کولی شئ دغه دوا مریض ته توصیه کړئ. دوهم تریپتان، سوماتریپتان دا په شکل د فرومیګران یا د فروتریپتان هم تولیدېږي. دا کولی شي د جلد لاندې یا د پوستکي لاندې مریض ته ضرب کړي، پیچکاري ورته وایي، یا په شکل د اورال یا فمي مریض ته ورکوي، د مریض درد آرامېږي. دریم انټي اپیلیپټیک ډراګز یا د مرګي ضد درمل دي چې مهمه دوا یې والپوریک اسید دي. دا د مرګي د حملې مخنیوی کوي. عزیزانو دا درې مهمه دواګانې چې ما تاسو ته ویلي، ميتاپرالول، سوماتریپتان او انټي اپیلیپټیک ډراګز دا ډېرې مهمې. خوږه نور دواګانې هم شته چې د میګرین په حمله یا په اتاک کې کولی شي له هغې څخه استفاده وکړي، چې هغه ته کلورپرامازین یا امینازین ورته وایي، میتاکلوپراماید ورته وایي، دروپیریډول او متیلوم دي چې دا ډېرې مهمې دواګانې. all of these drugs must be in emergency rooms. تاسو په کور کې باید وي، تاسو په هر ځای کې چې کار کوي هلته به دا موجود وي. که دا تاسو مریضانو ته تطبیق کوئ، د مریض حمله یا په اصطلاح اټاک ښه کېږي. معمولا کولی شي دا د وینې د لارې ورکوي ورته، او متیلوم کولی شي دا د خولې د لارې ورکوي. نور دواګانې هم شته چې هغه ته پاراسټامول وایي، ایبوپروفین البته 400 یا 600 ملي ګرامه دي چې دا یې ښه دي. مقدار چې هر څومره زیات وي ښه دي. کولی شي 4 یا 5 یا 6 ځلې دا کولی شي تطبیق کړئ، البته د اوبو سره پس له ډوډۍ نه. اسپرین هم کولی شي استعمال کړئ. بل ته ناپروکسین ورته وایي او یا کیتورولاک. دا کولی شي د عضلې د لارې انجکشن یا پیچکاري مریض ته کله توصیه شي نو عمله یې ښه کېږي. یو ډېره مهمه توصیه ده چې دا باید په نظر کې ونیسئ عزیزانو. دغه شکلونه چې تاسو ګورئ کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ چې کوم یو ښه دي او کوم نه دي. اول دا لایټ یعنې ډېر زیات شدید نور یا روشني ده هم ستاسو درد تشدیدوي، سردردي هم تشدیدوي. که په تاسې هم نه راشي راساً عاجل لاړ شئ تیاره کوټې کې، پردې راکښته کړئ چې روشنۍ او رڼا رانشي، استراحت وکړئ، درد مو آرامېږي. بله دا چې دغه عکسونه چې تاسو ګورئ په دغه تصویر کې مختلف شکلات ورته وایي یا پنیر، بعضې اقسام د پنیر دي او دغه اچارونه او دا او انګور او شراب واین دا هم د سردرد علتونه دغه کوي، خپله سردردي تشدیدوي. بل مهم شی چې په نظر کې باید ونیسئ هغه جګ اوازونه دي او غالمغال دي. جګ اوازونه او غالمغال نه ځان وساتئ. خپله کوشش وکړئ چې له چا سره بې ځایه بحث او جنجال ونه کړئ، خصوصا د کورنۍ خشونت او تاوتریخوالي نه ځان لرې وساتئ. که چېرې احیانا تاسو مثلا په کور کې یا په هر ځای کې په چم ګاونډ کې له چا سره ستاسو پرخاش او البته جنجال پیدا کېږي، کوشش وکړئ چې بس هر شی متوقف کړئ او بیرون آزاد هوا ته لاړ شئ، چکر ووهئ، یو ساعت وګرځئ، بېرته چې راځئ هر شی له یاده وتلي وي، هر شی به ګل ګلزار وي، بیا دا ستاسو دغه آرامېږي لکه په اور چې اوبه واچوئ، بس فکر هم آرامېږي. بل هغه شی چې مرچ دي، مرچکۍ یا مرچ دي، البته په مرچو کې یو ماده ده چې هغه ته کپسایسین وایي، دا ثبوت شوې ده. که چېرې تاسو سردردي ولرئ، دا په هر ډول سردردي کې کولی شئ د دې څخه استفاده وکړئ، میده یې کړئ او په پزه کې خپله تاو راتاو کې ووهئ، نو کېدای او دا نو ستاسو شدیده سردردي مو ښه کوي. دا ډېره ښه ده. البته تیزه او ترخه مرچ ډېره فایده لري چې د پزې له طریقه باید. په آخر کې خوږو عزیزانو مننه ډېره د لیدو او اورېدو څخه. Thanks for watching. په راتلونکي آینده کې به انشاءالله د سردردۍ نور ډولونه به له تاسې سره شریک کړم. او له یاده مو ونه وځي ګرانو عزیزانو چې دغه مهم ټي وي تلویزیوني چینل در سره سبسکرایب، لایک او د ملګرو او دوستانو سره د خپلوانو سره خصوصا په کورونو کې دغه شیر کړئ، شریک کړئ چې هغوی هم پرې استفاده وکړي. مننه. تر بیا ډاکټر یعقوب رضا مومند.